ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې جذبې دې را ژوندی کړې ضمیرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل دیدار ته دې چې مشره بله وخت وي ناقرارې دیدار ته دې چې مشره بله وخت وي ناقرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل قائد ابن قائد زموږ زخمي زخمي سینو کې قائد ابن قائد زموږ زخمي زخمي سینو کې د تیر وخت خاطرې او یادګارونه دې ژوندي کړل زمونږ چاته ورکوه دا دلته کېنه دلته کېنه دلته کېنه دلته کېنه دلته کېنه کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل دا د چا ده دا ابي ای دا د چا ده دا د چا ده دا ګوري دا ولې پښه فشار دی ما جوړه ها؟ استني ورته وکړي ولې ستا لاس هم ماته موري او دا ته وګورم الله دا کې وګورم الله دې صحت درکړي دا چاته ورکوه دا چاته ورکوه دا زما شو تا ته نه درکوم ځه ما ته تاسو ډېر شي ضمیرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه مور ته وښیه مور ته وښیه ورته ته وښیه اوهو څومره غټه ده دا خو زدا کله لکی کله جلای شي کالی وته کله وی ډاکټر سینه خوږي ښه مریض یې نه کې ښه دوا به ورته ورکې یو خندا وکړه نو ښځه سودا دغه راکته کړو راځه لطیفې چپلک واغونده مشره بله وخت وي ناقرارې دیدار ته دې چې مشره بله وخت وي ناقرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نن یو ځل بیا د لطیفې دې کور ته راغلی لطیفه خوشحاله ده څومره خوشحاله یي ها بیچاره زه خوشحالۍ نه خبرې نشي کولی او په ما ګرانه لطیفې مورې دغه دې سودا شوله او لاس دې ولې خلا لا بیرون تخیده داره نه بیوکی بس دغه چې داسې وګورې نو نوره نه یم پوه شوې چې دا په دې کې راغلی دوا خو دې اخیستې دوا مې لا اوس هم نه ده اخیستې په اسمان کړی بس که ضرورت شو ماته به وایې صحیح ده ښه هو زه داسې وایم که نه زویه چې یو مې داسې وویل چې شپې دي نور مې ژړا کوه
دې پرون نن داسې خوشحال کړی چې دا کوله کې زما ښکته ولیدل ژړا ومه چې یو خدمت هم څوک نه وي او د پیسه هم یو روپۍ لاس کې نه وي او مریض هم سګارو غلم چې دا مړي به زه څنګه کړم وه خدایه نو که چېرته کوم یو مړ شو نو په ډاډ به دیدار ته دی چې مشره بلا وخت وي ناقرارې دیدار ته دی چې مشره بلا وخت وي ناقرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه د ژوند دې کړل یو کس وړو حیرانه اوسېږه خدای دې هغه بنګانو سره ښه وکړي او تاسې سره دې خدای ښه وکړي چې دومره ګرځېدلي بس اوښکې دې پاکه مورې جاړه او الله دې درته د زړه صبر درکړي او اتا زوی دې لا ژوندی دی بیا به هم راځو الله دې هغه بنګانو سره هم ښه وکړي هغه زموږ ورونو خویندو سره چې موږ سره دومره کومک او دومره هغه کوي ښه نه دې روغ پیسه را سره ده نه دې رنځونه نه دې ښه نه دې بد په دغه حال کې مې شپې دې خدای دې سره ښه کړي دا دې خېټې بس مورې دا در سره نوشي جان کوه او ټولو مسلمانانو ته دعا کوه الله دې عزت وساته او په ځان پام کوه په دې لطیفې باندې پام کوه لطیفې مور ته یې مه جاړه ورته یې مه جاړه ورته ووایه څه وایي دا خپلې ګوډۍ ته خوشحاله ده دا ګوډۍ زما شوه نه در کوم ځه زه بېرته وړمه صحیح ده بس مورې مونږ ته به راکړي اجازه الله دې خوشحاله ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره بلا زړونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل که څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم که څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم د ګران او د مرحوم لطیفې لاړمه صحیح ده خدای پامان قدرمنو دوستانو دا وه د نن ورځې خپرونه د لطیفې د کور کې تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت د الله پامان ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي